الرحمن الرحیم. زه د باجوړ د پښتنو که د مومند دي که د دیر دي که د سوات دي که د هر ځای دي چې سرکاري ودې ورکړې ده جنډې ورته به دې لګولې یا یې وردي ور اغوستې، زه هغه پولیس ته هغه ولس ته هغه خاصدار ته هغه ملیشې والا ته سوال کوم، درخواست ورته کوم چې د خدای دپاره په تا باندې په 10,000 روپۍ باندې خپل پښتون ورور بیرته وژنې، خپله پښتنه خور د باندې وژنې، خپل پښتون بچی د باندې وژنې، خپل پښتون سپینګیری بوډا د باندې وژنې، خپل د پښتون جومات د باندې ورانئ، د خپلې پښتنې خاورې دیره د باندې ورانئ، تنخواه 40,000 روپۍ درکوئ. راوځه په لاسو کې د بنګړي نه دی اچیلي، وځه چېرته لاړ شه پنجاب ته کراچۍ ته بل ملک ته لاړ شه، 40,000 روپۍ مزدوري به قسم دې تر میاشتې شی ګټلې. والله که د رزق د لاسه مړ شي ته استعفا وکړه. دغه ښار په سکاوټ کې دغه ښار په کالونۍ کې دی دغه د باجوړ خاصدار، دغه د باجوړ پولیس، دغه د ملیشې والا 500 کسان استعفا وکړي چې بهی زه اپریشن نه کوم، زه نه په طالب باندې خپل ځان وژنم، نه په خپله باندې د باجوړ د خاورې بچی وژنم، نه په خپله باندې د باجوړ د خاورې کور رانوم. قسم په پلانکي بازار کې کرپي ده، تاسو به نه راوځئ. د باجوړ خلک به په کورونو کې ناست دي. دې ته زه وایم چې د باجوړ د پولیس او د خاصدار دا دې ورته ووایي چې تیزه نه لاړ شه، په پېښور نه راغلی که د بل ځای نه راغلی، د اوسه پورې باندې څادر د یخته غول کول، غلماره لاړ شه خپل کلي کې ولګوه دا کرپي. که ته اوسه نه یې اوسه او تا ته د لارې ګودرې معلومې دي، قسم په الله تعالی که طالب په دې جنګ کې مړ کړي، طالب د هوا مرغه دی، والله که یی پټی یی کټی یی کوري، ستا کور معلوم دی، ستا پټی معلوم دی، ستا کور هر څه معلوم دی. دې ته بېرته طالبانو ته مخکې وینا کړي چې زما نه په قلار شئ، که چا مې مخکې بد کړي ما طرف یې معاف دي، او که اوس مې څوک بد کوي والله کې پرېږدم. زه ته قسم په الله تعالی خورم که دا اپریشن 1 کال که 2 کال که میاشي دا اپریشن به ختم شي، بیا ورې په دغه بازار کې به دې ولي په دې کوپرۍ به دې ولي پېښوندې به دې زما بد کړي. قسم دې کړ طالب نه بې خلاص شي. اوس خو د 10,000 روپو تنخواه لپاره ناست دي او مشین دې راخیستی، وردي دې راغوستې، دغه وردي راوباسه په دغه جانډۍ راواله مې تیز یو لپې وکړه، ویې نه کوم ستا په 10,000 باندې باجوړ کې اپریشن. خو ته اوسه وسې تا ته لارم معلومه ده، تا ته کور معلوم دی، تا ته هر ځای معلوم دی، نو ستا پسې هغه شاته 5 د ارمي وال درپسې کړي او تا ته مخکې کې پېښوندې لاول پې تا د سپي په شان د مړ کې پې ودې ولي. د باجوړ خاصدار زه دې پېژنم، زما د کلي زما د علاقې زما د وطنې، قسم دې زه باندې خفه کېږم، زه باندې خفه کېږم په دې وجه باندې که ته مړ شي ستا نه شاته 3-4 بچي پاتې کېږي، که ته مړ شي ستا نه شاته مور او پلار پاتې کېږي، که ته مړ شي ستا نه شاته خور او ورور پاتې کېږي، قام قبیل د نه پاتې کېږي. زه درته سوال کوم 40,000 روپو لپاره ځان مه وژنه. بیا هم درته سوال کوم پنسل به ستا 40 کاله بعد کېږي، 10 کاله بعد به دې کېږي. راشه زما په کلي کې دونه خاصدار مړه دي، دونه پولیس مړه دي، کم دې پنسل یې له ورکړلی، کم دې شی له ورکړي. په مړه دې باندې تا ته صرف یو د زندهباد غږ وکړي او جانډه دې په قبر راخوره کړي، په دغه جانډۍ مې تیزې وکړم، په دغه 50,000 روپۍ مې تیزې وکړم. وځه لاړ شه چېرته په بل ملک کې کښېنېږه، مزدوري کوه، قسم دې که د ولږې مړ شي ته ترې وځه، ته استعفا واخله. دا مه ووایه چې دا زور دی قانون دی پلانکې دی ډنګرې دی قانون منم. قانون کې هم د هغې نه وم، په عین کې هم د هغې نه وم، په هر څه کې د هغې نه وم. مې منه پاکستان د سره منم نه، چې زما باجوړ نه مني زه د سره پاکستان نه منم، چې باجوړ نه مني زه د سره اسلام نه منم. د پنجابي ته مال اسلام په دغه کې د کیا لکیت نه زوی راځي تا له باجوړ کې اپریشن کوي، په تا د کیا لکیت نه زوی راځي تا باندې خاور سکاوټ کې په تا باندې اپریشن دغه کوي، ته پلانکي ځای کې اپریشن وکړه پلانکي ځای کې وکړه. که دې طالبانو نه په لاس ورغلې ما دې په خدای قسم یې کنو چې دا پرتګونه د کفنونه ساستي کفنونه خو سوال درته کوم، منت درته کوم، زولۍ درته نیسم چې د دې خلکو نه استعفا والی، د دې خلکو په ډله کې مه ودرېږئ. او ګنډاپور د دا اوسني پیرغونین دي، ګنډاپور هم اوسنی پیرغون دی، دا لاس پړقۍ پېښ وي ویل دوه غیرت خبرې ورته وکړه، ویل دا به ته په مړي کې بیا چغړه بې کوي. باجوړیانو خاصدارو پولیسو سوال درته کوم، منت درته کوم، د دې خلکو نه استعفا وکړئ، د دې وردۍ نه استعفا وکړئ، وردي واچوه ویې نیرتو درته ووایي چې مشین راواله ویې نه کوم. 50,000 روپو باندې زه خپل ځان نه وژنم، زما په رب قسم وي خلک نه رکنو، خلک والله په بار ملکونو کې 10 لکه روپۍ میاشت ګټي. تیزه نه پولیسه مړه ته په دې دونه غټه باډۍ او دې دونه غټ تنه باندې ته 40,000-50,000 روپۍ میاشت ونه ګټي. خلک رکوټ ماشومان په پنجاب کې پالشو پیټۍ غاړې ته ارتلي 20,000-10,000 روپۍ میاشت ګټي. خو تیزه نه 1500 چوټي کې 1500 ډیپټي کې دغه ته پروت دي، 1500 د ښځې ته پروت دي، 1500 د ډي پي او ډي سي پي او د دغه لاندې پروت دي. مړه سوال درته کوم روزه دې شي نه قلار شه چې ته اوسه ونه اوسه. ما دې په خدای قسم وکړه د پنجاب په پولیس باندې د پنجاب په ارمي باندې دا په باجوړ کې تاله اپریشنې وکړي. هغه تیزنان خو د تیزونو لیوان دي، هغه تاله د اپریشنې شي کولی. خو وځه ته بس ته انکار ته وکړه، استعفا ته واخله.
خو نور هېڅ هم نشي کولی وایي زه نشم کولی دا اپریشن دی وایي زه نشم کولی راوله د پنجاب نه ته ارمي راوله راوله د پنجاب نه رینجر راوله ترقي کارونه وړي پنجاب ته او جنګونه کوي په تا باندې لاړ شوی د پنجاب نه ته ارمي ورته راوله او سپونیر تاله آیاتونه شروع کړي او تا په هر پروګرام کې تا ته آیاتونه وایي پوه شو په آیاتونو باندې دوکه کړې دغه پیرغون دغه اسلام نه منم دغه پیرغون قانون نه منم دغه پیرغون یو شی نه منم که زه پخپله په بار ملک کې بچي په پاکستان کې ناست دي په باجوړ کې ناست دي خوار وزار ګرځي منډې ترلې وایي چې سهار راپاڅم نو رات نه مخکې موبایل ګورم خدا پاکه بیا په باجوړ کې څه شی شوي دلته خلک سهار راپاڅي د ترقۍ سوچ نه کوي زما باجوړی چې سهار راپاڅي د غم سوچ کوي چې خدا پاکه کوم طرف ته به کاڼه ویسم دا پولیس ستا د لاسه وړي خاصدار ستا د لاسه وړي د پاکستان د پښتون ملیشیا والا ستا د لاسه وړي که ته د مومند وي که ته د سوات یې که ته د وزیرستان یې که ته د هر ځای خو پښتون یې په ملیشه کې که په هرمې کې سوال د کوم استعفا دې وکړه قسم په خدای که په 100 کاله کې په دې باجوړ کې په دې بل ځای کې په دې بل ځای کې جنګ راشي ولې تا ته لارې معلومې دي تا ته جوماتونه معلوم دي تا ته هر ځای معلوم دي او طالبو که طالب ته تا غږ وکړو ما دې خدای غر کې والله کې ویني والله کې ویني پیش هغه د ورځې په ساده کپړو کې ګرځي د شپې ته وردین لګولي قسم په خدای که طالب ته ویني او که دا امن راشي بیا به دغه باجوړ عوام دغه پښتانه به بېرته په خپلو کورونو ته راشي او ته به بیا قسم دې کونډ ته به ټوپک پروت وي ګرځېدی به ترې نه شي که ته وګرځېدې ماله دا بیا دا نوم بدل کوه ماله ګیره وخروه ماله دا سر هم وخروه په خره مې سور کوه بیا ته ګرځېدی نه شي قسم په خدای د سپو په شان ته به دې لالی مردارۍ په دې خبرو باندې سوچ وکئ په دې خبرو غور وکئ چې په رب مې د قسمي په رب مې د قسمي چې تاسو سنې ووسه والله چې هغه نه اپریشن شي کولی نه هغه ډز شي کولی مړه هغه د تیزن د زامنو خو اوس هم په بنګال کې لنګونه پراته دي اوس هم په تیزن د زامنو په بنګال کې باڼسونو ته اوس هم د هغه زوړند دي پیونټونه زوړند دي دغه پښتانه دغه پاکستان فوج دی دغه د بېغیرته زامنو خو اوس هم په بنګال کې باڼسونه قسم دی اوس هم د پوجیانو باڼسونو ته پیونټونه اوس هم باڼسونو ته پراته دي وزه ته استعفا ته واله مړه 40,000 روپو لپاره ناست دي خپل باجوړي باندې ظلم کې په خپل باجوړي خور باندې ظلم کې په خپل باجوړي رور باندې ظلم کې که ته وایې چې زه مامون نیم زه بلې ضلعې سره تعلق ساتم نو بیا به ته څوک یې پښتون به یې کړې باندې که ته د پېښور سره تعلق ساتې که ته د هر ځای سره ساتې خو پښتون یې که نه ته لږ سوچ ساته وکړه سوچ وکړه چې زه به د باجوړ یا بچی راوباسم یا بچي ورځ وکړم یا په غوا وکړم یا په مال وکړم یا په جان وکړم زما ولې په کور کې دغه شی نشته که نن زه په کور کې غوا ساتم ته هم ساتي که زما په کور کې بچی دی ستا په کور کې هم بچی دی که زما په کور کې سپین ږیری دی ستا په کور کې هم سپین ږیری دی خو دې ته لږ سوچ نه کوي دا ذهن دې کار نه کوي د دې ضرورت لپاره غلام حدیث ته سوچ نه کوي بیا خلک وایي پښتون دی خاصدار دی مړ شو مسلمان دی دې مسلمان په ښځه غینو باندې ته استعفا واخله ته په خپله مسلمان یې غیرت وکړه غیرت په اسلام کې اول غیرت دی ته غیرت او پښتو وکړه وایي زه نه کوم دا اپریشن زه نه کوم دا کار ته خو بېغیرت یې ته چې بېغیرته نه وې ته اوس په تا باندې یو دونه برېښې ګنډاګون دا شی باندې وکړي زه دا کوم زه دا نه کوم دغه بړوا ته تاسو دغه زنده‌باد مرده‌باد کوئ دغه بړوا ته تاسو دغه کوئ دغه خو خپل ناموس خرڅ کړی دی دغه خپل ایمان خرڅ کړی دی د پاکستان چې کوم صدر دی او کوم وزیر اعظم دی او کوم مشر دی هغه ټول بې ایمانه دي بې ناموسه دي بې غیرته دي بې پښتو بې وجدانه دي او بیا یې یوه ورځ ټیم یې ورکړی دی نو سوال دا کوم چې دغه یوه ورځ ټیم یې ورکړی دا سبا بل سبا باندې بیا کرپي لګوي په دغه باجوړ کې تا قسم په خدای تعالی په طالب باندې وجني او طالب نشي وجلی طالب والله که پیدا کی طالب قسم دی چې د شپې ځمکې ته راکوزېږي د ورځې اسمان ته خیږي هغه پیری دی والله که پیدا کی او ګوره مه کوئ قسم په الله تعالی چې زما منې که نه زه ته سوال کوم چې واخلئ استعفا په حیا کې به پاتې شئ په غیرت کې به پاتې شئ پښتو به هم ستاسو ایمان به هم ستاسو استعفا مو وانه خسته نن پښتو شته نن غیرت شته که مړه شوې بې ایمانه به مړ شي د مرتد په څپ کې ولاړې زه د پاکستان پوج ته مرتد وم مرتد دی او د مرتد په څپ کې چې مړ شولې قیامت په ورځ به مرتد راپاڅي ځکه چې زما مشر ځي په امریکا کې ډالرې واخلي او راشي 14 اګست کې بیا ماته آیاتونه بیانوي او ماته آیاتونه ترجمې کوي او هلته راځي په ما باجوړ کې ظلمونه کوي بمبارۍ کوي بربادۍ نه کوي نو دا مرتد دی د مرتد په پوج په غاړه ولاړې خو مړ شو مرتد دا ته اوس نه وم که د چا وروري که د چا تري که د چا مامای که د چا هر څه په پولیس کې دی په خاصدارو کې دی چې په هر څه کې دی سوال د کوم عجز یې وایي زما په شان عجز یې وایي زما ته ټول معلوم یې وایي سوال د کوم عجز یې وایي سبا هم دغه طالب وژني که اوس یې په دې انقلاب کې مړه نه کړلی چې امن رالی بیا هم وژني راشه څونه به د باجوړ کې وجلي دي تاسو ته نه دي معلوم ستاسو په کامرو کې ستاسو پاتې شوي وو ستاسو په یو ځای کې به دغه لاینونو کې څه شپې کړې وي ولې تاسو ته نه دي معلوم ټولې به د بازارونو کې مړه نه کړله ټولې ونې وشتل چا یې تپوس وکړو وایي دې زما بد کړي بیا دې خلاصېدی هم نه شي قسم دی که په امن کې دې بیا خلاص شئ راشئ نن دې استعفا واخلئ نن ورته انکار وکړئ وایي زه نه کوم په وجه زه نه کوم دا اپریشن
په باجوړ په کالوني کې یو پنجابی ناست دی، په باجوړ په دغه کې په سکاوټ کې یو پنجابی ناست دی او 1500 پښتنو باندې اراټ چلیږي. هغه صرف پالیسي چلی، پالیسي مړی پښتونه پالیسي چلی، قسم دی که بل شی چلی. خبرې د جذباتو دي خو مړه بس دس کار دی چې سوال ده کوم چې دغه یو پنجابی تا ته ووایي چې هلیکاپټر پاڅوه لاړ شه په ماموندو کې فایرنګ وکړه. دغه یو پنجابی تا ته ووایي چې توپ ته کښېنه لاړ شه ماموندو وله، ته ورته ووایې راشه هو ته دا خوله ښکته ستا نه کړه او پنجاب وله، وایې راشه هو ته پاڅوه لاړ شه پنجاب وله. په تا کې دونه غیرت نه راځي، ته خو د پښتون په نوم باندې یادېږي. قسم دی که توپچي دی په باجوړ کې هم پښتون دی، که د جاز پایلټ دی هم پښتون دی، که د هلیکاپټر پایلټ دی هم پښتون دی، که د ګاډي ډریور دی هم پښتون دی، که د ټرین ډریور دی هم پښتون دی. نو پښتونه د 10,000 روپیو لپاره باندې خپل پښتون بیرته اینه توی کوي. په پوځ جامې در اغوستې ده، برګه وردي در اغوستې ده، خپل پښتون د باندې بیرته وژني، خپل پښتون د باندې وژني. غینې به د قانون کې و معلوم پښې ماتې شي، ډز دي چې ماتو پښې په باجوړ کې په خلکو په کورونو کې پرتې دي. دا زما پاکستان فوج دی، دا زما پاکستان د فوج اسلام دی، دا زما پښتون دی، دا زما قانون دی، دا زما آیین دی. راشه به د یورپ کې وګوره، دلته به د یورپ کې وګوره، لغړ ګرځه، هر څه چې کې هغه کوه، په تا باندې ظلم نشته. په دې کې زما دا ریکال وشو، ما آرمي والا په سترګو ونیل چې آرمي والا څه ته وایي، چې دا د یورپ آرمي خو زه وینم څه شي دی وایي. یو پولیس ګرځي غلطي دې وکړه، هغه له راځي تپوس نه کوي چې ولې لیکلې غلطي دې پکې ونیسلې چې نه وایي هېڅ نه نه وایي. خو باجوړی خاصداره، باجوړی پولیسه، باجوړی آرمي والا، باجوړی ملیشې والا چې باجوړ سره تعلق ساتي، د هر ځای سره د اوسه پورې درته سوال وکړو، ویې کوي سوال درته کوم، قسم دی په ایمان کې پاتې کېږئ، په غیرت کې پاتې کېږئ، په هر څه کې پاتې کېږئ. 10,000 روپیو لپاره مه خرڅوئ خپل ایمان، مه خرڅوئ د خپل پښتوني نه، مه خرڅوئ. که د دې نه بعد مړه شولئ او کوم سړي ستاسو جنازه کوله د هغه دې خدای کور راکړي، مردار به مري، مردار به دې خښئ. والله په بالله چې دغه باجوړی به بې اودسه په تا پسې ودرېږي، بې اودسه به ورپسې ودرېږي. د باجوړ خاصدارو، د باجوړ پولیسه ورپسې ونه درېدل، زه به د سور کاپر زویم چې بې اودسه به په تا پسې ودرېږي. ولې چې ته ورته لار ورکړې، ولې ته ورسه وستې، ولې ته ورته کرپینې لګې. یو دغه د لنګمار زوی راشي تا ته وایي ته کرپي ولګوه. دغه پېښور کې که د هر ځای چې کوم دی د اسسټنټ کمیشنر د اوسه پورې څادر د لاندې غول کول، دغه ټیک ټاکر چې تا په شانه برېتې پرېښي دي، د دغه غیرت ته وګوره، دغه پښتو ته وګوره. ماښام چې وده کېږي 40 خاصدار په ځان باندې پاسه ودرولي، په یې چې په کمره کې پروت دي. دغه زما را باجوړي د چغې نه څه خبر دی، دغه زما را باجوړي د خیمې د شپې نه څه خبر دی، دغه زما را باجوړي د فریاد نه څه خبر دی، دغه زما را باجوړي د بیمار نه څه خبر دی. راشه په دې خیمو کې په تا باندې مخکې څونه وخت تېر شوی، په دې جلوزو کې زموږ بچین دي پیدا شوي، په دې جلوزو کې ولې زموږ تورسرین دي بې عزته شوي. نن دې زما د باجوړ د یو ځای د بل ځای ولې ریکارډ نه دی پروت، پلانکې خیمو ته راوتی و. باجوړي خاصدار ستا د لاسه راوځي، باجوړي پولیس ستا د لاسه راوځي، د دیر او د سوات او د مومند پولیس او خاصدار ستا د لاسه، باجوړ خلک او د هر ځای پښتون چې کوم راوځي ستا د لاسه راوځي. چې د کور مالک د غل نو، قسم په الله تعالی که ستا په کور باندې غلا څوک راشي. خو زما د کور مالک غل دی، زما د کور مالک د پیسو والا دی، زما د کور مالک ډاکو دی، زما د کور مالک چې کوم غدار دی، په ما باندې بار سړی ځکه ډاډه راځي. که زما خاصدار او زما پولیس او زما ټولو ته انکار وکړو چې به یې زه نشم کولی، دا د باجوړي نه اسکلې ده، دا مال د باجوړ امن خبره کوي. دلته باجوړ امن دلته څه وده وسه تا د باجوړ خلک ته راټولېږئ، راپاڅوئ جرګه کې، هغه پخواني پښتانه راپاڅوئ چې په ګبري کې د سلو مړو جرګه ختمه، د سلو مړو پاتنه ختمه کړله. هغه پښتانه رامینځته کوي جرګې ته کېنوئ، دا د رشوتخور زامن، دا د روپو زامن، دا تاله جرګې ختموي. راپاڅوئ د قام کې سپین ږیري دي چې کله چا د خبره وکړي نو څوک یې خبره نشي رد کولی. هغه سپین ږیري راپارته ته جرګه کېنوه چې نه چل په چل پیږي، نه دوکې په چل پیږي، هغه کېنوه. دا د سرک پوخي زامن، دا د ټرانسفارمر زامن، دا د شیشې زامن، دا به تاله جرګه وکړي. دا خو زما سره بډه کې راڅلي، دا تاله د جرګې دي. بس که دا شی نور ختم کړي، سوال د کوم دا شی دا کیسې ختمې کړي. خاصدارو انکار ته وکړئ، چوټ انکار ته وکړئ. سبا 14 تاریخ دی، نن 15 دی، سبا 14 دی، د کرپۍ اخرنۍ ورځ ده چې کرپي ته وایي چې کرپي ولګوه، بیا لاړ شه په خپل کلي کې ولګوه، په خپل علاقه کې ولګوه. چې د ده خبره په کور کې ښځه نه مني مړه، او په تا باندې مني مړه، تا پښتون یې، تا باندې خپله خبره دا مني. د 10,000 روپو غلامه، بیا به سبا مړ شي، بیا به خلک وایي پلانکي زوی مړ دی، بچي پاتې شو، پلانکې پاتې شو، ډنګری پاتې. قسم لا اله الا الله محمد رسول الله. داسې هلکان مړه دي، زما ملګري دي، په دې باجوړ کې دي.